طالبانو د خپل تښتېدلو مخالفینو خوبونه په اوبو لاهو کړل. متقي خپلو بهرمېشتو مخالفانو سره خبرې رد او دوی په پردۍ غلامۍ تورن کړل. د طالبانو د حاکمې ادارې د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي د دغې ادارې د استخباراتي ځواکونو په یوه غونډه کې د طالبانو بهرمېشتي مخالفان د پردو په غلامۍ تورن کړل او ویې ویل د دوی خلاف ائتلافونه او تنظیمونه د 5 روپو د ترلاسه کولو لپاره جوړیږي. امیر خان متقي خپلو استخباراتي او نورو ځواکونو ته په اشارې وویل چې طالبانو د خپلو دغو ځواکونو په ککرۍ او قربانیو افغانستان ګټلی او چا ورته اوسنۍ واکمني په خیرات نه ده ورکړې. ملا متقي د طالبانو مخالفانو ته په اختیاریت ډول وویل چې دوی به خپله اداره بیا هم په ککریو ساتي. نوموړي بهر میشتو افغانانو ته په خطاب کې زیاته کړه چې هیواد ته د ستانه او د په وینا د عزت او شرف ژوند دی وکړي. هغه پرته له دې چې خپلو مخالفانو سره د سولې خبرو یا د افغانستان د راتلونکي په اړه د خبرو اشاره وکړي، بهر میشتو مخالفانو ته په خطاب کې ویل چې د طالبانو اداره دی پیاوړې او په بدل کې د افغانستان کې امن ژوند وکړي. قدرمنو کتونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.